د لوګر ولایت کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي زده کړو له مرکز څخه د لسګونه تنو د فراغت په تړاو جوړه شوې ناسته کې د هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند د کار مرستیال په ګډون ځایي مسؤلینو، دیني علماو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ورته مهال مسؤلین وایي د حرفوي زده کړو له مرکز څخه د برېښنا موبایل جوړولو برخو کې 160 تنه له 6 میاشتنۍ زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شول او له ځوانانو یې وغوښتل چې له ترلاسه شوو زده کړو په سمه توګه ګټه واخلي. 160 تنه شاګردان چې مختلفو حرفو څخه فارغ شوي دي، چې برق په بخش کې ده او د موبایل په بخش کې ده. نو موږ تاسې چې دغه حرفوي زده کړې مکمل زده کړې په تمامه معنا ښه کوشش وکړي، پیماندارۍ سره وکړي، نو ډېر به د نورو خلکو د احتیاج نه موږ تاسې بیا خلاصېږو. له بل پلوه بیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند د کار مرستیال وویل د ځوانانو لپاره کاري چوپړ برابرول د اسلامي امارت مسؤلینو د لومړیتوبونو څخه ده او زیاته کړه چې په تېرو 4 کلونو کې د هیواد په کچه د حرفوي زده کړو 2 مرکزونه جوړ شوي او په کلنۍ ډول شاوخوا 40,000 تنه ترې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي. کار امور اجتماعي وزارت په ټول افغانستان کې په ټول ولایتو کې مراکز لري د حرفو. مونږه تقریبا 2 حرفې لرو چې په دې کې 20 حرفې وسپیلان په افغانستان کې فعال دي او په ټول ولایتو کې موږ مراکز لرو چې د کال مونږه 40,000 پورې شاګردان فارغوو. د یادولو وړ ده چې د ناستې په پای کې د مسؤلین لخوا فارغ شوو ته تصدیق پاڼې هم ورکړل شوې.